خرازو یو وینډو ایکسپلور خرازو سٹارټ اپ لو د مایکروسافټ وینډوز نه ټیک شو موږ به دلته چې کوم وینډو ډسکس کوو نو هغه موږ سره وینډوز 7 ده ټیک شو ایم ایس افیس هم 2007 وایو او وینډو هم 2007 ډسکس کوو ټیک شو تقریبا دا یو میش به موږ وینډو ډسکس کوو د دې نه مخکې ما تاسو ته د کمپیوټر باره کې ډیفینیشن وغیرہ لیکلو زه صرف د ریکارډینګ کلیکشن ته معمولی راولم کمپیوټر کوم دی کیو خرازو آی تھنک دې کې آل نوټس نه دی ټیک شو ګوره دا مونږ ویلو چې یاره کمپیوټر څه ته ویلی شي کمپیوټر یو داسې مشین دی وغیره وغیره ټیک شو بیا مې یو دویم ډیفینیشن کړی و هغې اګزامپل مې ورکړی بیا هم بل ډیفینیشن کړی و دې نه علاوه بیا مې یو څلورم ډیفینیشن کړی و نو دا به تاسو وګورئ کلیر څه مشکل پکې هغه ماته بیا ووایي چې کوم نیو سټوډنټس دي بیا هم د کمپیوټر چې کوم خواص و هغه هم ډسکس کړي چې یاره د دې خصوصیات څه دي خواص څه دي سپیډ حوالې سره ایکوریسي پاور اف ریممبر ډیلیجنس نو فیلینګ وغیره وغیره ټیک شو خو ان شاء الله څه مشکل به پکې نه وي بیا هم ویلو چې د کمپیوټر یو څو حصې دي یو څو برخې دي یو څو اجزا دي چې د هغې نه بغیر کمپیوټر کار نشي کولی نو دا زموږ هغه پنځه برخې دي لکه هارډویر سافټویر پروسیجر پیپل ډیټا وغیره وغیره بیا هم دا خبره کړې وه چې کمپیوټر چا جوړ کړی و اسې وی سمپلی وی کین سے who is the father of computer simply we can say Charles Babbage is the father of computer Charles Babbage the computer سے خو بنیاد دی خو کلیر همداشان بیا چې کوم فرست کیلکولیشن ماشین نو هغه ته ابیکس ویلی شي بیا هم ویلو چې کوم الکترونیک ماشین دی هغه ته مارک 1 ویلی شي بیا هم د ډیټا باره کې ورکړی انفارمیشن چې ډیټا څه ته ویلی شي بیا هم د ډیټا ټایپس ویلو چې د ډیټا ټایپس کوم دي وغیره وغیره کلیر بیا هم ویلو چې انفارمیشن څه ته ویلی شي انفارمیشن دا اگزامپل وغیره وغیره الریډي ډسکس کړو ٹھیک شو بیا انفارمیشن ټیکنالوژي څه ته ویلی شي بیا هم ویلو چې ټایپس اف کمپیوټر د کمپیوټر قسمونه کوم دي دې باندې لږ روشنی اچولې وه او دې نه علاوه لاست کوم ټاپک زموږ پروسیسینګ یونټ چېرې پروسیسینګ یونټ یا سی پی یو څه ته ویلی شي همدغه شان د سی پی یو سنټرل پروسیسینګ یونټ او سنټرل څه ته وایي پروسیسینګ دا موږ ټول ډسکس کړي بیا ویلو چېرې سی پی یو څه کار دی په کمپیوټر کې د سی پی یو څه کار دی دغه شان په سی پی یو کې چې کوم دننه کوم یونټس دي هغې ته مختلف یونټس ویلی شي یا پارټس یا برخې ویلی شي هغې کې ارتمیټک یو سی یو کلاک ریټ دې نه علاوه رجسټري وغیره وغیره کلیر بیا په دې باندې روشنی اچولې وه چې ارتمیټک لاجک یونټ څه ته ویلی شي کلاک سوري کنټرول یونټ څه ته ویلی شي همدغه شان کلاک ریټ یا کلاک یونټ څه ته ویلی شي آی تھنک دا زموږ څه هغه تېر وفهمو کلیر خرازو سټارټ اپ د څه نه وینډوز ډیفینیشن کوم ځای کې مې لیکلی اوکې جی سټارټ مایکروسافټ ورډ او دې نه پس راځو وینډوز ډیفینیشن ته ټیک شو دا خپله موږ وایو چې وینډوز 7 څه ته ویلی شي کلیر یا هسې عام چې کوم تاسو ته ما ډسکس کړي که یاد هم شي چې آیا وینډوز چې کوم ده وینډو اپریټنګ سیسټم یا وینډو بوت آر سیم دا زموږ کوم یو سافټویر کې راځي सिस्टम सॉफ्टवेयर की राजी याद साथ ही विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम that come on the category of system software ठीक शो تاسو ته ما ویلو چې سافټویر څه ته ویلی شي هغه برخې کمې چې مونږ باندې کم باندې چې مونږ کار کوو وینو یې خو ټچ کولی نه شو هغې ته مونږ ویلی شو څه سافټویر بیا هم ویلو چې د سافټویر دوه قسمه سیسټم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر ټیک شو او دا وینډوز چې کوم دی دیٹ از کارډ سیسټم سافټویر او بیا دویم اپلیکیشن سافټویر دی لکه ایم ایس افیس پروګرام شو کورلډرا شو فوټوشاپ شو اینټي وایرس شو گیم شو وغیره وغیره دیٹ آل از کارډ اپلیکیشن سافټویر کلیر دا مې خرازو وایي چې وینډوز 7 څه ته وایي چې پهله تاسو دا یاد کړئ وینډوز 7 ډیفینیشن Simply we can say Windows 7 is the latest release of Microsoft Windows, a series of operating system produced by Microsoft which Microsoft for use on personal computer which is used for personal computer under the POF collection mind simple Windows 7 is the latest release of Microsoft Windows, a series of operating system produced by Microsoft for use on personal computer clear تاسو ته ما پهله ویلو personal computer څه ته ویلی شي شخصي ته هغه کمپیوټر لکه دیٹ از کارډ پرسنل کمپیوټر لکه زی چې استعمالو نن سبا چې څومره کمپیوټر دي د عام چې استعمالیږي دفترونو کې سکولونو کې دیٹ آل از کارډ پی سی پرسنل کمپیوټر کلیر وجه پورې
خراجو د وینډوز ډیفینیشن کو سمپل سوی وینډوز 7 از د لیټیسټ ریلیز اف مایکروسافټ وینډو لیټیسټ چې اخیری ځل راغلی وي یا مطلب چې نوې وي لیټیسټ الکه وی لیټیسټ سیدراله موږ څه وایو کنه وایو ټیک شو وی وینډوز 7 زمونږه ریلیز چې مارکیټ تراشي ریلیز الکه وی دا مووی ریلیز شو دا ایک تا ټایګر دا سی کنه وی ټیک شو الکه مووی څه شو ریلیز شو مطلب مارکیټ تراله مطلب سکی شو کی کلیر ها وی وینډوز 7 دا زمونږه لیټیسټ ورژن دی یا زمونږه لیټیسټ اخیری ځل چې کوم راغلی صدا مایکروسافټ وینډو دا د وینډوز 7 د کومې کمپنۍ دا مایکروسافټ تاسو ته ما ویلو کې یادم شي مایکروسافټ یو کمپنی ده مایکروسافټ سدي یو کمپنی ده په امریکا کې او د هغه د اونر نوم دی مشر یا چیرمن چې کوم دی هغه ایچ بیل ګیټ دی چې تاسو نو اوریدلې وي یا تاسو دا وینډو دا سی ډي چې کله اخلي د دې چې کوم دغه ملاويږي د دې دا کوم لفافه نه وي کوم دا فلیپ دا کوم کې چې بند وي دا هغه وي هغه باندې لیکلي بیل ګیټ ایډیشن مایکروسافټ ٹھیک شو وینڈوز 7 یا وینڈو ایکس پی اینی کائنڈ آف وینڈو او سمپل هغه کې وی چې دا سره بیل ګیټ ایډیشن دی کلیر ها سوي چې وینډوز 7 دا زموږه اخیری ریلیز شوی وینډو دا ا سیریز اپریټینګ سیستم یو قسم اپریټینګ سیستم دی پروډوس بای مایکروسافټ چا جوړ کړی دی پروډوس جوړېدو ته ویل شي چیرې دا د مایکروسافټ کمپنی څخه کړی دا جوړ کړی دا for use on personal computer کوم چې دا زموږ شخصي کمپیوټر دی د دې لپاره څه کېږي استعمالېږي کلیر سمپلی وی کین سے څوک تاسو کې چې وینډوز 7 څه ته ویل شي وینډوز 7 د مایکروسافټ د کمپنۍ یو اخیری ځل راغلی وینډو دا کوم چې د پرسنل کمپیوټر د لپاره څه کېږي استعمالېږي ان شاء الله کلیر کوي یاد به کنه مشکل مو کې څه نشته بیا موږ د وینډوز 7 ټایپس وایو چې آیا د وینډوز 7 څو قسمه دي سمپلی وی کین سے 3 ټایپس ٹھیک شو د وینډوز 7 سره درې قسمونه دي سمپلی موږ چې کوم وینډو استعمالو هغه ته ویل شي څه الټیمیټ وینډوز 7 موږ چې کوم وینډوز 7 یوز کوو هغه ته ویل شي وینډوز 7 خو الټیمیټ څه ته ویل شي الټیمیټ ٹھیک شو ها ټایپس اف وینډوز 7 وینډوز 7 انټرپرایز الټیمیټ وینډوز 7 ہوم پریمیم او وینډوز 7 سٹارټر پروفیشنل ٹھیک شو اب بیسک وغیرہ پکې راځي خو دا کوم چې عام دي نو هغه سره سړي دا درې قسمه دي Windows 7 درې قسمه دي سو تاسو کې چې د Windows 7 څو قسمه دي simply we can say 3 types Windows 7 Enterprise Ultimate Windows 7 Home Premium او Windows 7 Starter Professional یا Windows 7 Professional Starter etc clear به کنه ٹھیک شو اوس په دې کې فرق سره Windows 7 Enterprise Ultimate this is called unregistered window unregistered window څه ته ویل شي هغه وینډو کوم چې موږ مارکیټ ته لاړ شو په 50 شو په 60 او په 100 شو په 40 روپیو سی ډي راوړو او خپل کمپیوټر ته انسټال کړو دا کار کوي کنه ٹھیک شو خو یا ساتي دا زموږ unregistered دی unregistered لکه کچره موږ د کمپنۍ نه یو شیز اخلو مایکروسافټ د کمپنۍ نه هغه ته موږ په ډالر کې پیمنٹ کوو په ډالر کې وته هغه ته څور کو پیسې ورکو دا نه پس موږ ته یو ريجسترډ سیز راکړي نو هغه ريجسترډ چې کوم دی هم چې کوم یوز کوو نو هغه موږ الټیمیټ یوز کوو کوم یوز کوو الټیمیټ وینډو یوز کوو او دا یا ساتي دا unregistered وي unregistered مطلب دا نه چې په هر ځای کې دا ملاويږي کلیر وای کنه اشاره ٹھیک شو دی باندې اسی بس لګ سره دا بیا شو ټیک شو بل موږ سره دا Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Premium چې کوم وینډوز دا نو دا عام خلک نه استعمالي لکه عام استعمالي خو عام زیات نه استعمالي دا چې کوم دا غړي کمپنۍ دي نو دوی اخلي دا زموږ ريجسترډ وینډوز دي دا سدي ريجسترډ وینډوز دي چې دې لپاره باقاعده پیمنٹ کیږي او هغه اخلي کمپنی واخلي هغه مثلا په $100 واغستا په $200 یا مثلا $50 چې په هر څه باندې هغه پیمنٹ وکړو نو هغه به دې سره ريجسترډ وي لکه هغه له یو خاص کی ورکه لکه زموږ وینډو اکثر تاسو په کتلی وي لکه من لس ورځې کار وکي یا 15 ورځې کار وکي یا میش کار وکي دا څه کوي کنه کې چې بیا کرپ کیږي اوس یو کمپنی دا غټه کمپنی دا بار وینډوګانې دا خو نشي بدلولای کنه هغه دا کوشش چې څومره وینډوز موږ ډیر وخت نو هغه دا کوشش چې موږ کوم وینډو والو ريجسترډ چې مطلب چې ډیر ټیم زموږ سوي کار کوي بل سره یو بل قسم دی Windows 7 Starter Professional used for many computer ما تاسو ته ویلو سوپر کمپیوټر مین فریم خای تنک تاسو ډیسکس کړو کنه نو خو مې ویلې ولې مې ویلې یا सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर वेरे भी कया नमशी ठीक शो नो दा चिकम द मिनी कंप्यूटर द पारा से की इस्तेमाल ही क्लियर दा अमंगा विंडोज स्टार्टर चिकम दे दा अमंगा ने इस्तेमाल हो मुंग चिकम
करंटली विंडो इस्तेमाल या मुंग चिकम आम इस्तेमाल ले ना मुंग द विंडो 7 अल्टीमेट को ठीक छो और तासो आम चिकम द विंडो अखले नो द होम प्रीमियम माखले साखले अल्टीमेट क्लियर इंशाल्लाह अदय द मनेट नागिस दा अगरे दा पिक्चर देखो ना विंडो 7 होम प्रीमियम विंडो 7 प्रोफेशनल और विंडो 7 स अल्टीमेट को दा इसी आगा पिक्चर दी क्लियर बेकने इंशाल्लाह मुश्किल होने देखा लगा द्री किस्मुने दी यो हागा लेची अनरजिस्टर्ड वी यो हागा लेची रजिस्टर्ड वी और यो हागा लेची द मिनी कंप्यूटर द पारे से की इस्तेमाल है इंशाल्लाह क्लियर हुई हां ठीक शो खबर राजू रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज 7 कल मुंगा विंडोज 7 फुल कंप्यूटर से तास्त में द इंस्टॉलेशन चल वखेमा को लगरुस तोसना हां ठीक शो requirements of Windows 7 कल मुंगा फुल कंप्यूटर त विंडो इंस्टॉल हो ठीक शो नमुंगला द हागी जरूरत सुमरा पकार आया जमन कंप्यूटर सुमरा पकार दे सिंपली वी कैन से सिस्टम Pentium 4 और above मतलब दा दे कि जमन कम से कम सिस्टम Pentium 3 सिस्टम ता या P3 सिस्टम ता विंडोज 7 नहीं इंस्टॉल की दा खबर याद सादे हां ठीक शो जगह जिदागे प्रोसेसर से भी कम से कम मुंगला पकार दी मुंग चिकला सुमरा पकार दे Pentium 4 सिस्टम पकार दे यार दीना बारा एबाव मतलब दीना बारा चे हर सुमरे बिया होगे तकार कई कने ठीक शो बल प्रोसेसर दे सॉरी प्रोसेसर एटलीस्ट 2.4 याद दीना कम तम इंस्टॉल को बिया दुमरा खास कार न कई हां ठीक शो 2.4 मतलब दा दे सलीरी 100 MB प्रोसेसर मुंग तक कम से कम पकार दे उन सब अच्छा सारा सिस्टम भी तकरीबन पर लैपटॉप हो के बा P4 मा लगा P4 बड़े कम कसान सर भी थोड़ा सा Duo Core i3 Core i5 और Core i7 ठीक शो और माशाल्लाह अफगानिस्तान को लैपटॉप की तुमने तरक्की कर दे छे कम से कम जाली क्लास सर बको कम से कम शलो कसान सर हो बदल तकी लैपटॉप दा सीधा कहना था ठीक शो हर जा सर और हर यो सर आ लेटेस्ट वर्जन भी कम नवे नवे आ गए आगा सर भी दा सी भी कहने भी ठीक शो पाकिस्तान के दा सीज डेर कम दे लैपटॉप पे डेर कम दा की अरजान हिंदी को बिया हम खलक निशिजान निशिया गस्तान दा पार ठीक शो यो स्टूडेंट जे कम दे अरजान दा पारा निशिया पोर्ट कोले बोलता ज्यादातर सिस्टम जे कम दे आगा डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल या आगा वाला नहीं अपडेलर से ची बेल बेल आगा इस्तेमाल की ना अगर कम से कम मुंगला कम सिस्टम पका रहे Pentium 4 प्रोसेसर पे 2.4 अलाशान रैम से तो ऐसी रैंडम एक्सेस मेमोरी दा यो खास डिवाइस एकम ची दा डेटा मुसर स्टोर कई पर टेम्पररी बेस बांधे क्लियर बे बदे बांधे और खबर कुछ रैम से तो प्रोसेसर से तो वगैरह वगैरह ठीक है हुकम से कम मुंगला पकार दे सुमरा रैम 1 GB रैम पकार दे क्लियर भाई करे इंशाल्लाह ठीक शो अंदाशान वीडियो कार्ड या वीजे कार्ड जैसे तो वेरी या 3D कार्ड हम सर कम से कम 64 MB पकार दे वीडियो कार्ड रकम लेके जमंग वीजे दा ना और को ठीक शो दा लेके लगी वीडियो कार्ड या वीजे कार्ड वगैरह वगैरह कर बे हम सर हार्ड डिस्क को भेज नहीं करना कम के चीज़ विंडो में गए इंस्टॉल हो या पके मुंग दा गाने और दा मूवीज वगैरह पके दा पके दा स्टोर को ही करना ठीक शो नो आगा सर कम से कम यो ड्राइव 10 GB पकार दा यो ड्राइव हार्डेस्ट चे हर सुमरवी को यो ड्राइव सी ड्राइव या कम ड्राइव ते चिता सो विंडो इंस्टॉल होई हम सर कम से कम सुमरा पकार दा 10 GB पकार दा क्लियर कचरे 10 GB ने कम मिनो दा तो विंडो ने इंस्टॉल की हां क्लियर दीदा पर क्लियर इंशाल्लाह तो मुश्किल हो गया नष्ट करना ठीक शो हां उस राजू प्रैक्टिकल वर्क था लिखे जाता सो हां लास्ट के में वो लिखे हां ठीक शो बोला था ओके जी कम टू दिस द पर्सन मुश्किल लगे क्लियर ओके जी कम टू विंडोज 7 एनवायरनमेंट वेरी शी चापेर सो चापेरिया तवेरी माहौल एनवायरनमेंट माहौल गिर नवा मुंगा गिर नवा तो आयो ठीक सो मसलन गिर चापेरा उस राजू विंडोज 7 वर्क्स बाय सम फाइल और कार्ड सिस्टम फाइल द विंडो चिकम दे विंडोज 7 पयोसो फाइलु बांधिकार कई चिहागी तवेरी शी सिस्टम फाइल विंडोज 7 या द विंडो चिकम दा पयोसो फाइलु बांधिकार कई चिहागी तवेरी शी सिस्टम फाइल दिस कैन कीप द विंडोज हाइट जमा इंग्लिश तासो माइंड न कई ठीक शो बिल्कुल दा खबर आ के मैं इंग्लिश तुमरा स्ट्रांग न दे कि मसलन दा से मिस्टेक रहने पर की अगर की ग्रामेटिकल अगर तासो इग्नोर करो सही लगा मतलब तासो फुल कांसेप्ट क्लियर करो ओई दिस कैन कीप द विंडोज हाइट और दा फाइलु ने चिकम दी दा समूंगा या these file wala suri ko ठीक है these files are keep the window height windows मध्ये काय हा विंडो मध्ये काय ठीक है विंडोज हाइट अंदा फाइल ने चिकम दी दा विंडोज साथी पट साथी हाइट मतलब स पट साथी क्लियर
वली पट साथी because when it show and virus comes then the files will corrupt and your window will be corrupted. कचरे दा फाइलना कोलावी लगमु हो विंडो के कार को कना को ठीक छो उस मसला में यूएसबी वर्क कर पर यूएसबी के वायरस हुई क्लियर यूएसबी के वायरस दियो दा वायरस लाड जमु दा फाइलनु सरसे शु मेलाउ शु मतलब दा फाइलनु उने वन क्लियर नो खामा जमु इंपॉर्टेंट फाइल दी कने दी कम ची आगा बुनियादी चकम बानी दासी चलीगी लगा मसलन आगा जड़े होता वेरी शी ठीक छो नो उस कचरे पदा बांधी अटैक को नो दा फाइलनु को करप्ट की गवना करप्ट की चिकला फाइल करप्ट शो नो जाहिर खबर जमु विंडो में से की करप्ट की नो दनी दा वजह दा फाइल चिकम दे विंडो से साथी पट साथी क्लियर ता दरसलो फाइल दी डिटेल मुहिम दी क्लियर दी तपोरे विंडोज 7 सो तपोज की विंडोज 7 से बांधी कार के विंडोज 7 पे सो फाइल नु बांधी कार कई चाहे ते वेरी सिस्टम फाइल सो द वेरी सिस्टम फाइल्स और द सिस्टम फाइल चिकम भी द विंडोज साथी द विंडो हाइड साथी मतलब पढ़े साथी ददी द वजी कचरे वायरस पदी अटैक की नो मे भी चीज मंग विंडोज शी करप्ट शी क्लियर बदी तपोरे क्लियर ओके जी राजू दादर तहम की द फाइल कम जाके प्राते भी राजू मेरे माइज में कम लांगो शू कंप्यूटर ता खपा और गोरे ठीक शो सी ड्राइव ता बलाड शो दलता तासु गोरे दलता मुक सरा नोट सखकारी नखकारी ठीक शो जरा जमा ऑर्गेनाइज न पास बलाड शो चरता फोल्डर इंसर्ट ऑप्शन ता ज आ फाइल चिकम हाइड फाइल दी हागा से कवर वाणमा शो कवर वाणम लागो शो ऑर्गेनाइज फोल्डर इंसर्ट ऑप्शन दिन पास बलाड शो चरता व्यू ता आप व्यू के मुक सरा दलते लिखली दी हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल काले दस लगना सिंपल दा अनचेक को साथ ही बोला मुझे सरे वार्निंग रखी यू हैव चूजन टू डिस्प्ले प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल which come महफूज फाइल दी होया गत शो कॉल वाड़े आर यू श्योर वांट टू डिस्प्ले दिस फाइल with the what is it शो के जोते टीएस बस शो का खैर यस इना पास ओके दो गोरे हैं यो मिनट द फाइल बियारा शे दलतम सरा व्यू तलाड शे दलते लिखी दी डोंट शो हिडन फाइल आवा फाइल ना कम हाइड दिया हम शो कवा नो सिंपल बता सलाड शे शो हिडन फाइल दा बच्चे को साथ है जिने पास ओके कई दलतो गोरे तब सरा से फाइल ना शो अपीयर शो राकारा शो कना कारी कना बला खबर करा दा सम आगा मेन फाइल दिखारी दाखरी दा फाइल दी चिदा डेरजर मुहिम दी द विंडो दा पारा बल इंपॉर्टेंट खबर तासु गोरे विंडो तकरीबन सलूर जीबी या तकरीबन दुमर ज़ेनी से तासुता यो मिनट देता तासु गोरे मसलन सुमर ज़ेनी वले दे साइज लार्जर देन 4.86 एमबी लका मतलब 15 जीबी तकरीबन विंडोज ज़ेनी वले दे तसे ता कना था ठीक शो उस तासु दल तो गोरे लका जीबी दे कना यो मिनट दा वडे ज़ेनी से हां दागोरा देता करे जीबी की दामो सर जीबी की भी हां दागोरा तासु में लस जीबी कम से कम दे para पकार दे कारी कना और लस जीबी तकरीबन दे para रिक्वायरमेंट भी दागोरे 8.28 जीबी उस पर क्लियर है ना ठीक शो उस तासु दल तो गोरे पदे के पदे दी फाइल का तासु गोरे पेज फाइल डॉट सिस कारी कना योदा समूह सिस्टम फाइल दे तासु पदे बांधे क्लिक करी आवदत तदी साइज तासु गोरे साइज मुंग सर सुमरा दे 1.99 जीबी लेकर सुमरा जुड़ेगी तकरीबन 2 जीबी दे बारे क्लिक करी 10 सुमरा जुड़ेगी तकरीबन योनिम जीबी नो योनिम जीबी और 2 जीबी सोशो 3 जीबी नो तासु सु करे दा फाइल ची 3 जीबी दा समूह द विंडो फाइल दे नो दा बस मुहिम बबी के बने भी जाहिर खबर है ची तुम रजे नी बोले दे तो खामा दा से मुहिम फाइल दे इंशाल्लाह क्लियर हुई ठीक शो वापस राजू वापस ही पढ़ो ऑर्गेनाइज फोल्डर सर्च ऑप्शन व्यू और सिंपल बराशो डोंट शो ही और दाम चेक हो साथ है जेना पास ओके दा फाइल नो बस पढ़ पशी याद बेगन इंशाल्लाह दा हम आ फाइल दिकम चे विंडोज आंसर से साथी पढ़ साथी क्लियर बेगन ओके जी कम टू अगेन हां देखो क्लियर बल राजू यो मुसर दे SUI लका समूह दा विंडोज चे कमदा नन सबा ची सुम दा विंडोज राजी न दा समूह दा ग्राफिकल इंटरफेस दे से इंटरफेस दे ग्राफिकल इंटरफेस दे तासु दे इंग्लिश ले शानदार को इसे कचिदा सिजुना जता सबख्तो के वे म खबर हाल बिया हम सिजुना दा से इंग्लिश दा कंप्यूटर दा से चखा खालिक दे इंग्लिश दी इस द विंडो पासा न बेस दके और कंप्यूटर बिल्कुल मुंगा पख्तो के वायो सु मुंगा शोरो दे कंप्यूटर्स दा कोल दा सिने लका मुंगा चवायो लका वाग लगोता अतास तमदा मुश्किल है बिल्कुल मुश्किल पके निष्ठा था
ورته ښه مخکې به یو لکه د 1998 نه تاسو چېرته وینډو 98 نوم اورېدلی دی وینډو 98 ټیک شو وینډو 98 نه مخکې کومه وینډو استعمالېده لکه وینډو 97 هم استعمال شوی خو ډاس وینډو به استعمالېده ګوره تاسو دلته وګورئ سٹارٹ تلاړ شئ او دلته ولیکئ CMD او دې نه پس yes کوئ دا وګورئ تاسو که چېرې چا په دې قسم وینډو باندې کار کوي دې ته وایي شي ډاس ډیسک اپریټنګ سیسټم کلیر اوس دې ته تاسو ګورئ دا موږ سره هر څه دا بلیک سکرین راځي که نه راځي ګوره هر څه موږ سره په بلیک سکرین کاري دې ته ویلی شي SUI مطلب دی سنګل یوزر انټرفیس سنگل یوزر انټرفیس سنگل یو ته ویلی شي ټیک شو چېرې په یو ټایم به په دې باندې موږ صرف یو کار کولی شو لکه تاسو ګورئ اوس خو دا موږ سره یو دا بلیک سکرین دی نو آیا دلته موږ سره څه ګرافیکل مثلا تصویر شکل کې څه ښکاري نه ښکاري لکه مثلا موږ غواړو چېرې DIR زه انفارمیشن کتل غواړم نو په دې باندې موږ کلیک کوو دې نه علاوه D ډرایو ته لاړ شه په D ډرایو کې څه پراته دي هغه راڅه وښایه وغیره وغیره ټیک شو نو دا ډېر زیات مشکل کار و په دې وینډو باندې کار کول موږ ما پې کار کړی څه کافي ټیک شو دې لپاره یو فایل جوړول او ډایرکټري جوړول او فولډر جوړول ډېر مشکل کار و خو بهرحال لکه دس از کارډ سنګل یوزر انټرفیس چېرې په ډاس وینډو به صرف یو پیره مثلا ایټ ا ټایم به موږ یو کار کولی شو نو دې ته ویل شي څه سنګل یوزر انټرفیس یا بګنه دا بلیک سکرین والا او نن سبا چې کوم وینډو استعمالېږي نو هغه موږ سره ګرافیکل یوزر انټرفیس ده څومره چې سافټویر راځي او څومره وینډوز راځي نو هغې ته ویل شي ګرافیکل یوزر انټرفیس ګرافیکل مطلب دا دی لکه موږ سره عکسي په شکل کې راځي عکس شکل کې راځي که نه راځي سوال دی که نه لکه موږ سره په څه شکل کې د عکس په شکل کې دویمه خبره ده په یو ټایم باندې موږ پې زیات کارونه کولی شو راځو وایو چې څه SUI سنګل یوزر انټرفیس او GUI ګرافیکل یوزر انټرفیس کلیر سنگل یوزر انټرفیس چې کوم تاسو ته ما وښودو ډاس ډیسک اپریټنګ سیسټم دا چې کوم اپریټنګ سیسټم راغلی وګورئ که نه ټیک شو نو په دې ته ویلی شي سنګل یوزر انټرفیس او نن سبا چې کوم موږ وینډو باندې کار کوو نو هغې ته ویلی شي ګرافیکل یوزر انټرفیس کلیر که نه ګرافیکل مطلب عکسي شکل کې موږ ته ښکاري هر یو څیز راته بالکل د تصویر په شکل کې ښکاري که نه ښکاري ګوره تاسو وګورئ که نه دلته دا ګوره بیل تصویر لري دا بیل لري دا بیل لري دا بیل ګوره بیل عکس لري که نه لري ټیک شو او موږ په اسانه سره پېژانګرو هم کولی شو بله خبره ده یو ځای مې دا ځای کولاو که بل پیرې دی دلته رالمه دلته مې اکسل پروګرام کولاو که ټیک شو نو موږ په یو ټایم باندې مختلف انوایرمنټ ځان ته راوړی شو که نه شو راوړی انټرفیس شکلونه راوړی شو که نه شو راوړی ګوره دا بدل دی دا بدل دی نو دیس از کارډ ګرافیکل یوزر انټرفیس انشاءالله کلیر به وي یاد به ښه اوس په وینډوز کې چې کوم دی نن سبا یو تاسو به یو نوم اورېدلی وي انټرنیټ ایکسپلورر سو انټرنیټ ایکسپلورر دې ته ویلی شي انټرنیټ ایکسپلورر دا ښکاري تاسو ته که نه ټیک شو دې ته انټرنیټ ایکسپلورر وایي که نه وایي وایي دا لکه که نه ټیک شو اوس انټرنیټ ایکسپلورر چې کوم دی دا څه کار کوي لکه مثلا دا زموږ نیټ سره دغه ساتي که نه ساتي خو دا ډېر زیات مهم دی ښه د څه لپاره دا هم زموږ د وینډو یو مهم فایل دی وینډو ایکسپلورر زموږ د وینډو یو مهم څه دی فایل دی که چېرې دا فایل کرپټ شي نو زموږ په وینډو باندې اثر پرې وځي دا خبره یاد ساتئ ټیک شو لکه څنګه اثر پرې وځي بعض اوقات اکثر داسې وشي دا وګورئ بعض اوقات تاسو به اکثر لیدلي وي اوس موږ سره فلحال آیکن ښکاري دلته کې لکه دې سیټ ته تاسو وګورئ بعض اوقات اکثر زموږ که موږ چې کمپیوټر سټارټ کړو نو زموږ دا سکرین بالکل داسې صفا راشي دا ټاسک بار پکې نه وي داسې لیدلي چېرته یو آیکن پې نه وي او نه زموږ کمپیوټر مخکې ځي داسې لیدلي چېرته بالکل صفا راشي دا څه وجه وي دا بعض اوقات اکثر زموږ ایکسپلورر کرپټ شي زموږ څه وشي ایکسپلورر کرپټ شي نو د هغې د وجې زموږ هغه وینډو چې کوم دی مخکې نه ځي تاسو وړاندې پریکټیکل بالکل تاسو پریکټیکل مثال در کوم ټیک شو نو وینډو ایکسپلورر تاسو وی وینډوز ډیپینډ آن وینډو ایکسپلورر ټیک شو وینډوز چې کوم دا هغه د وینډو ایکسپلورر باندې هم څه کوي ډیپینډ کوي انشاءالله کلیر وایي در پورې ټیک شو څنګه کار کوي ګورو ته زه راځم دا ګورو ته اوس تاسو ګورئ هر څه تاسو سره ښکاري که نه تاسو پرې کار کولی شئ که نه ټیک شو زه راځم اوس ریکارډینګ کې بعض اوقات اکثر ریکارډینګ کې نه راځي که نه ښه زه کوشش کوم ځان دویم سره چې اشته ریکارډینګ هم خراب شي یو دا به سیف کړو صحیح دی